زمین بھائی دا په بار ملک کې سعودي عرب کې و په هغه سختو شګو کې پیسې میسې ګټلې خپل کار مې روان و نو غریب ستړی شو دمه شو وطن ته راغی پاکستان ته یو نوکري وشوه په ټي ایم اے کې په ایډمنسټریشن کې نوکري وه روان و هفته 10 ورځې لاړو نو د بده مرغه بدقسمتۍ نه مور بي بي په حق ورسېده نو زمین هفته لا نړو نوکرۍ له هغه ذهني ټینشن ډپریشن ورته جوړ شو ځکه چې مور ډېره زیاته خوږی او د زمین مور ته کاته مور یې په حق ورسېده زمین ذهني خراب شو ذهني ټینشن ورته ولګېد او دغه نوکرۍ نه 10 ورځې چوټي وکړه زمین به چوټي هم راغېستې وه خو بس داسې حالات جوړ دی چې الله مو دې ساته زمین یې د نوکرۍ نه برخاست کړو راویستو یې په لنډو ټکو کې ورته دا وویل زمین په یو تیمارګره کې په یو دکان کې دقه پیټي وړي راوړي دقه د دې زندګي شوه یو موقع ول الله پاک ورکړه په ټي ایم اے کې نوکر شو سرکاري نوکري ورته میلاو شوه نو بس ټي ایم او دا راویستو نوکرۍ نه راتېرې کړو نو پروګرام په دې خاطر هغه ایډمنسټریشن ته ټي ایم اے ته اقدم هغه ټي ایم او صاحب ته اقدم چې سړي په سختو کې پیسې وګټي سعودي عرب نه دې وطن ته راځي زه دمه شم یو معمولی نوکري ول الله پاک ورکړه نوکري په پاکستان کې کول ډېر زیات ګران دي ځکه چې پی ایچ ډي شپاړسمې کړي دغه شان ګرځي نو زمین په تندي کې وایي الله پاک یو نوکري ورکړه او بېرته ترې په سکندونو کې واخیسته نو دا پروګرام زما نننۍ چې کومه خپرونه ده دا د ایډمنسټریشن په نوم ده چې په دې څه تېر شوي او ستاسو مخامخ زږدم په دې کې به دروغ رښتیا نه وي به چې څه حقیقت ریالټي او ستاسو مخامخ زږدم زمین بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام طبیعت ښه دی الحمدلله خیر دا راته ووایه جي سعودي عرب نه راغلی پاکستان کې په یو دوکان کې مزدوري شروع کړه الله پاک یو وخت راوسته چې ته د مزدورۍ نه خلاص شوې ټي ایم اے کې ستا نوکري وشوه هغې درنه ولې واخېسته هغه جي داسې چل وشو چې د نن نه 2 کاله مخکې لکه زما مور وفات شوه الله دې وبخښي او په هغه وخت زما ډېر وخت نو زه بیا څنګه نوکرۍ ته لاړم نو دا ټي وي ډو په دې سیند په غاړه سیند په غاړه ټي وي ډو نو هغه بس ماته هغه ډپریشن وشو ښه نو زه داسې شوم چې لکه د کور نه بار ته نه شم راوتلی لکه 40 ورځې په وچ کې په خور دی لکه په کوټه کې دننه پروت وم بار ته نه جوړېدمه ښه بار ته به نه شم راوتلی د دوکان مې هم پرېښودی ورو ته پته راغلم چې دا هلکان دي ښه نو بیا چې زه کله دغه شوم لږ برابر شوم بیا زه لاړم ټي ایم اے والته وویل ما یاره ماله کینسلیشن لیټر راکړئ دغه راکړئ هغې ما ته ویل یاره ته مونږ دغه کلی ختم کلی وګرځوه او لکه ما ورته بیا پسې عدالت نه مې پسې دغه هم ویوړو ویل نه نه اوس ته ما دغه کلی ختم کلی زمین بھائی دا ستا تیار نوکري چې واخېسته که نه تا ټي ایم اے ته ویلي چې یاره زما مور پاک رسېدلې زه به دونه نه یم څه درخواست اپلیکیشن دې لیکلی درخواست مې نه د دومره خراب وم چې لکه د ځمکه او اسمان مې نه پېژنم د نور څوک ونه په وچ کې پروت وم په لکه په کوټه کې پروت وم او بیا تقریبا ما څو سچېټونه هم شته دوايانو دغه تقریبا ما 9.5 لک روپۍ لګېدلي ډاکټرانو باندې او ډېرې پیسې رامنځته کېدلې هغه هم رانه لاړې او نوکري بیا زه لاړم معلومات یې بېرته راکړې خیر یې ماله لیوریج پوسټ راکړې هغه راله راکړې خو نه ورته مونږ ختم کړی او زه خپل لږ مزې کوم نو زما د حکومت پاکستان نه دغه دی چې یاره زه غریب سړی یم ما ته لا خپل حق نه ده سروس دې څونه کړه مطلب ستا نوکري وشوه که نه څو ورځې تللی مسلسل یاره زه یو تقریبا یو 10 ورځې تللی وم 10 ورځې پس بیا لکه زما مور په مزغونه نه وتله او ډېر سخت دغه وم بس مور پسې ډېر سخت خراب وم په دې وجې نه لکه وولېدم مکمل لکه هېڅ مزغون مې کار نه کوه الله ته پته ده لکه بیخي خراب وه چوټونه زما څه شته به ته د وښیم ما سخت ایډمنسټریشن چې کوم ټي ایم اے ده که نه د هغې دوشل یا د هغه افیس ته لاړې چې بھائی دا زما تیار نوکري وه بس زما څه جرمانه هغه زمانه واپس مې بحال کړي څه نه ویلي داسې مې ورته وویل وایي نه مونږ ختم کړی ما ډسمس ته وویزه وایي لکه بار ته وایي لکه راویستی مې بار ته وایي چا راویستې دا ټي ایم اے چې کوم دی د بلمبټ هغې
څوک ته ټي ایم ای څوک دی؟ شکیل آیات نوم یې و، ښه. اوس خو د دې ځای نه بدل شوی دی، په خیر سره اول په تیمرګل ټي ایم ای ښه. مال زه بیمار یم او دغه هم ډېر دغه مې ورته وکړو خو لکه هغو نه منله. نه اوس چې کوم نوی ټي ایم او راغلی که نه جی جی هغې له ته ورغلی دغه کاغذونه وغیرې دې ورولي چېرته دا خو زما تیار نه و غریب ما نه واخېسته. هغو له زه ورغلم هغو ما ته وویل چې یاره ته هغه دغه کلی ختم کلی او تا موږ نشو دغه کولی. زما له حکومت پاکستان نه دا دغه زه یو غریب سړی یم ما له خپل حق راکړي او دغه ده. دا وخت لا تاته ته پښتانه دا وخت ګوري ایډمنسټریشن دې ګوري ټول دا وخت ګوري څه ورته ویل غواړي؟ ما ورته دا دغه دی چې یاره زه غریب سړی یم او ما له ډیلیوري پوسټ راکړي څه دې راکړي خو له خپل ځای باندې مې بېرته واخلي. کار سخت دی؟ کار سخت دی بالکل او ډېر سخت کار دی. څومره عمر دی وګو؟ یاره دلته مې تقریبا 98 کې راغلی یم. ډېر وخت به 98 نه دا کار کوم او واده باندې الحمدلله کړی تا ته پته ده. دلته له 100 روپۍ تنخوا درکوي؟ دلته راته تقریبا 15,000 روپۍ میاشت. هلته چې لاړې خلکو له مبارکیانې جرګ ټي ایم ای کې وشوې ټول خوریان یې ټول مې خوشحاله وو یاره ویله ځان خلاص شوم مبارکیانې ورسره راکړې. بس زه بده بدقسمته زما مور دا خو ډېر سخت وخت تېر کړه په سعودي عربستان څو قصې موږ ته ډېرې زیاتې شوې.